ولسمشر غني د عبدالله عمدا غوښتنه د اساسي قانون تعدیل دی. ولسمشر محمد اشرف غني وایي تېره ورځ له مخکني اجرا رئیس عبدالله سره په حکومت کې د مشارکت په هدف بحث درلود، خو زیاتوي چې نوموړي غوښتنې د اساسي قانون تعدیل او دغه راز له یاد قانون سره په ښکاره ټکر کې وي. ولسمشر غني نن ملت په خپل وینا کې ټینګار وکړ چې د اساسي قانون تعدیل د نوموړي صلاحیت نه دی او په خبره د یاد تعدیلاتو په ترڅ کې د غونډو پر اساس د ویشلي حکومت جوړولو ته حاضر نه دی. نوموړي زیاته کړه په حکومت کې د سالم مشارکت اصل ته ژمن دی او په همدې خاطر یې له هر لوري سره د مذاکرې دروازه خلاصه پرېښې ده. ولسمشر غني په دې اړه زیاته کړه د نوي حکومت جوړول مې د پراخو مشورو په خاطر ځنډولي وو. غوښتل مې د خپلې وعدې پر اساس ډاکټر صاحب عبدالله ته د سولې په پروسه کې اساسي نقش او د ټیم ملګرو ته په کابینه کې رول ورکړم، اما هغه د اساسي قانون پر تغییر ټینګار کوي. په داسې حال کې چې د ټاکنو په تړاو د رامنځته شوي لانجو په حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو هڅې هم بې پایلې وې، نو دې هېواد له افغانستان سره په خپلو مرستو کې د $1 میلیارډ په اندازه کمښت اعلان وکړ. ولسمشر غني دې ته په پام سره وایي د ورته وضعیت په پام کې نیولو لپاره احتیاطي تدابیر نیولي او ډاډ ورکوي چې د مرستو دغه اندازه کمښت په د دولت پر چارو اغیز ونه کړي. نوموړي دغه راز له امریکا سره په مننې سره زیاته کړه چې یا د اندازه مرستې بندې شوي نه بلکې ځنډولې دي او په خبره یې هڅه کوي چې په اړه یې امریکا ته ډاډ ورکړي. ما د امریکا متحده ایالاتو د مرستو کمښت جبرانولو په خاطر د ریاضتي بودیجې ټول ابعاد مطالعه کړي او ژر به په دې اړه تاسو ته ډاډ درکړم. ولسمشر غني دغه راز ملت ته په خپله وینا کې پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د دوی تر ولکې لاندې سیمې ته د روغتیایي خدمتونو رسولو په هدف دوی غوربند وکړي. نوموړي ټینګار وکړ که له اوربند پرته د کرونا وایرس په افغانستان کې پر فاجعې واوړي نو مسؤلیت به پر وسلوالو طالبانو او د هغوی پر ملاتړو پر غاړه وي. د ویډیو له کتلو مې ډېر زیاته مینه او مننه. که مو دغه ویډیو خوښه سوې اتمن یې درسره لایک او شیر کړئ. د لا ښایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.